أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د دین اړوند آیاتونو مبارک کې الله تعالی جل شانه عم نواله د مشرکینو د کفارو د غلطو رسوماتو بیان وکړو او پاغي باندې رد وکړو. اوس دی آیاتونو کې بیا مزید داغي د نور د غلط رسوماتو بیان دی او دا مشرکین چې دا کم غلط رسومات جاری کړیو نو دا دی د خپل ځان نه دا رسومات جاری کړی دي او بیا داغي نسبت الله ته کوي چیرې دا د الله د طرف نه حکم دی او بیا په دغه غلط رسومات باندې عمل کول کاری ثواب غني او ځان لا دا عبادت غني چې دا مونږه عبادت کوو. نو الله د دې دغه غلط رسومات او مذمت کوي او دا غیرت بیانې چې وقالو هذه انعام. دا کافران مشرکین دا وی چې دا کم چارپایان دي کم زناور دي مخصوص او یا دا فصلونه مخکې خو د هغې باره کې ذکر وکړو چې را د الله دپاره کومه حساب په دې کې ده نو په هغې کې د بوتانو ته د هغې حصه رسېدی شي او الله ته د دغې حصه نشي رسېدی. اوس د دغې مخصوص انعامو د چارپا فصلونو باره کې بل غلط رسوم او رواج دا بیانې چې حجر چې دا مخصوص زناور او دا فصلونه دا ممنوع دي. حجر دا منع کړی شوي دي. حجر معنا منع کړی شوي ته ویلی شي او بیا د دې باره کې چې دا زناور او دا فصل به هیڅوک د دې خوراک نه کوي. لا یطعمها نشي خوراک کولی د دغه انعام او د فصلونو الا من نشاء مگر هغه چې مونږ وغواړو ویا په خپل ارادې سره چې دوی کوم غواړي په بزعمهم په خپل خیال مطابق چې چا د پاره دوی د دې خوراک جایز ګڼي نو هغه دی چې هغه دا بوتان چې کوم په بوتانو سو خدمت کوي منجوران دي نو د هغې دپاره د دې خوراک وی جایز دی او د بل چا دپاره جایز نه دی. او دغه شان بیا په دغه زناورو کې خاص زناور انعام حرمت ظهورها د هغې شاګانو باندې سورلی کول په هغې باندې سامان اچول د حرام کړیو په خپل ځان باندې چې په دې به څوک نه سورلی کوي او نه به دې باندې څوک چې کوم دې سامان وړي روړي او دغه زناور بحیره او صاحبه او وسیله او حام دا مختلف قسمه انعام د دوی د اوښانو باره کې چې دا دوی حرام کړو چې په هغې باندې به نه سورلي کوي
او نو په سامان وړي وروړي او د بوتانو په نوم باندې وقف کړیو. او بیا او انعام هغه زناور خاص زناور لا یذکرون اسم الله علیها چې نه به ذکر کول نامه د الله پاغي باندې، کوئی داغي کله ذبح بکولا نو د الله نوم به ذکر کونا، یا په پاغي باندې به سورلی کولا نو د الله نامه به نه اغستلا، یا که داغي نه به په اغستل هغه زناور به لشو نو داغي دوران کې به د الله نامه نه اغستلا. د دې د پاره چې رداس خاص زمونږ د بوتانو په نوم شي، که د الله نوم واخلو بیا به د الله پکې حصه راغشي نو د الله د حصې ختمول لپاره به پاغي باندې د الله نوم نه اغستو، او یا به چې کوم دی هغه زناور به بیا په نیک کار کې استعمالوم نه، ان گویا حج له پاغي باندې بیا نه تل پاغي به سورلی نه کوله. الله وی افتراء علیه دروغ تړي په الله باندې دا خلق د ځان نه چې کوم دی دا بعض زناور خوراک په ځان باندې کوي او یا چې کوم دی دا غي باندې سورلی کول. الله سيجزيهم بما كانوا يفترون زرد چې دې ته په سزا ورکړي شي د هغه چې کوم دی دروغ تړل کوي او د ځان نه خبرې جوړي. او بیا د دې مشرکین بل غلط رسوم وقالوا ويدا مشرکان یا کافران ما فی بطون هذه الانعام خالصة لذکورنا، هغه چې کوم د دې زناورو په خېټو کې سدي دا غینا مراد ابن عباس فرمایي چې دا پیدي، او بعض فرمایي چې دینه هغه بچی چې کوم دا زناور په خېټه کې وي نو اوس دغه زناور دغه بچی دا به خالصة لذکورنا، دا به خالص وي د زمونږ نارینهو دپاره، گویا د دې خوراک به صرف زمونږ نارینه کوي، ښځې به د دې نه ومحرم علی ازواجنا، او حرام به وي دغه کم د دې په دې خېټو کې کم بچی وي دا به په ځینو ښځو باندې حرام وي. سړي به ترې خوراک کولی شي او ښځې به ترې خوراک نشي کولی، خو که فرقه دغه بچی کم په دې خېټه کې دی د زناور او دا مړ پیدا شو نو بیا په دې کې دا دواړه شریکان دي وي، بیا سړي او ښځې دواړه ترې خوړی شي. وان یکن میتة فهم فیه شرکاء، که چېرې وي دغه بچی کم پیدا کیږي هغه مړ پیدا شو نو بیا پکې دواړه شریکان وي. نو الله سيجزيهم وصفهم زرد چې دې ته به سزا ورکړي شي د دوی د دې بیاناتو د دې د خبرو. انه حکیم علیم، بشک الله حکمت والدی علم والدی، الله کدی له ډیل ورکي سزا نه ورکي فورن ولا دا د الله حکمت تقاضا ده، او الله د دې دا ټول اعمال باندې پوهه دی او الله بدویله د دې اعمال بیا سزا ورکي. قد پس بیا الله بل د دوی چې کم دی د ټول نه قبیح او بدرنګ عمل الله اوس داغي هغه انجام د دې ذکر کوي چې قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغیر علم، په تحقیق سره نقصان اوچت که هغه خلکو چا چې قتلول خپل اولاد په بیوقوفۍ سره بغیر علم، بغیر د علم نه. د ټول نه قبیح او بدرنګ عمل د دې داو چې دوی به د خپل اولاد قتل کولو، یا د رزق د کمی د وجې نه د هغې د یرې نه چېرې سبا به دوی لوی شي خوراک به کوي او خوراک ورته نه میلاویږي نو د خوراک د یرې نه چې کوم دی خپل اولاد به قتل کولو، او یا د شرم او د عار په وجه باندې به خپل لوریانې قتل کولې چېرې سبا زمونږ د لوریانو څوک ونه غواړي او څوک رشتې ته رانشي دا به دوی ډېر عار او شرم ګڼو. د دې باره کې امام قرطبي رحمه الله تعالی عنه یو روایت نقل کوي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرو کې یو ملګری به ډېر همیشه د پاره غمجن به و، ډېر به خفه و. یو ورځ د الله پیغمبر هغه نه تپوس کوي چې ته دا مغموم او خفه ډېر ولې څه وجه ده؟ نو هغه وفرمایل چې ای د الله خوږه پیغمبره صلی الله علیه وسلم په زمانه جهالت کې ما نه یو لویه عظیمه ګناه شوې ده او ما ته یره ده چې دغه ګناه به الله ما ته معاف نه کړي، اگر چې ما اسلام اوس قبول کړی دی خو ما سره د هغې ګناه چې کوم دی ډېر زیات فکر دی او پریشانی دی راته. د الله پیغمبر تپوس وکړو هغه څه ګناه ده؟ نو هغه صحابي فرمایي ورته چې ای د الله خوږه پیغمبره
صلی الله علیه وسلم په زمانه جاهلیت کې زه د هغې خلکو کې شمارم چا به چې خپلې لوریانې ژوندې ښخولې او وجلې وې. زما یو لور وشوله، د زمانه جاهلیت دستور مطابق هغه ما قتل کول غوښتل، خو مور راته ډېر زیات مینت زاري وکړه چې یاره دا مه وژنه، ما بس پرېښودله. هغه ماشومه جینۍ لوېدله تر دې چې پیغله شوله او ډېره حسینه او ښکلې وه. دغه دوران کې د خلکو طرف نه د نکاح پیغامات او رشتې را شروع شولې او رشتې غوښتله. دغه دی کې زما هغه غیرت چې کوم دی هغه جوش کې راغی، هغه عار او شرم راته مخامخ شو چې اوس خلک زما د لور رشتې له راځي، دا زما نه غواړي، دا به زه اوس واده کومه. نو په کې مې چې کوم دی دا اراده وکړه چې دا لور به زه اوس قتل کومه، او ښځې ته مې بانه وکړه چې دا لور زه خپل قبیلې پلانکې قبیلې کې زما رشته داران دي هغې کره بوځمه. هغه ډېر زیاته خوشحاله شوله، دا لور یې سنباله کړه، ښکلې جامې ورته واچولې، کالي ورته واچول، او بیا یې ماته دا وویل چې په دې کې غورې خیانت کې په دې کې ته خیانت ونه کړې، ما نه واده واخیستله. بهرحال وي هغه لور ما ځان سره روانه کړه او یو کوی خواته مې راوستله. وی چې کله کوی خواته مې راوستله او هغه کوی ته ما وکتله، نو هغه لور ما باندې پوهه شوله، ما نه لاس ګیر چاپېره کړه چې بابا جانه ستا څه اراده ده، ما چې کوم دی کوی ته غورځې. وي زما په زړه کې بیا چې هغې ته مې وکتل نو بیا را باندې زړه کې مې رحم راغی، هغې بیا مې پرېښودله. بیا مې چې کله کوی ته وکتل هغې بیا دغه شان زما نه لاس ګیر چاپېره کړو چې بابا جانه ته ما ستا څه اراده ده، ته د ما د مور امانت ضایع کول غواړې. بیا هم زړه کې مې رحم راغی. خو بهرحال اخر کې ما باندې هغه شیطاني هغه غلبه راله او دا لور مې اوچته کړه او په هغه کوی کې مې پړ مخې وغورځوله. وی هغه لور چې کوم دی ما ته د هغه کوی نه چغې والې چې بابا جانه ودې وجلمه ودې وجلم. وی ما دغه اوازونه اورېدل تر دې چې د هغې هغه اوازونه ختم شو، نو زه ترې واپس را روان شوم. هغه جینۍ په هغه کوی کې چې کوم دی مړه شوله. د الله پیغمبره د هغې هغه اوازونه زما غوږونو کې اوس هم چې کوم دی راځي او هغې زه ډېر زیات درمند کړې ما، پریشانه کړې ما چې زما هغه لور چې کوم ما وجلې ده د دې ګناه به چې کوم دی ما ته څومره سزا ملاویږي. دا واقعه چې کله د الله پیغمبر او صحابه کرام واورېده د هغې د سترګو نه اوښکې روانې شولې. د الله پیغمبر فرمایل که چېرې ما ته د زمانې جاهلیت په یو کار باندې سزا ورکول وو، ما به تاله د سزا درکړې وې. نو بهرحال د دغه مشرکینو دومره زه سخت شو چې خپل اولاد بچي به لوریانې به ژوندې ښخولې. الله وی دی په دې باندې ځان له څومره نقصان وګټه او د نقصان مالکان شو چې اولاد یې قتل کول په بېوقوفۍ سره بغیر د علم نه. او بیا وحرموا ما رزقهم الله، او حرام کړي هغه چې کوم روزي الله دوی ته ورکړې وه د ځان نه چې کوم دی د ځناورو خوراک او دغه شان د فصلونو خوراک په ځان باندې حرام ګرځولی. افتراء علی الله، دروغ تړل په الله باندې. نو الله یې قد ضلوا، په تحقیق سره دا خلک ګمراه شو، بېلارې شو. وما كانوا مهتدین، او نو دوی هدایت منتن کی او نیغه لاره منتن کی خلق نو، او د دې انجام اخروی تباہ و برباد شو. وقالوا وهل دی مشرکان بهذه انعام، دا خاص چارپایان زناور، وحرس او فصلنا حجر منکړي شوي دي، لا یطعمها نشي بخوراک کولی د دین ایسوک الا من نشاو مگر هغه چې مونږ وغواړو، بزعمهم د خپل باطل او د دروغ خیال مطابق. وانعام او بعض جناور مخصوص حرمت چې حرام کړي دوی، حرام کړي شو دوی، حرام کړي دوی ظهورها د هغې شاګانې، کوی په هغې باندې به سورلي نه کوله. وانعام او بیا خاص جناور لا یذکرون اسم الله علیها چې نه به اغستل نامه د الله په هغې باندې، افتراء علیه او دروغ تړل په الله باندې. سیجزیهم زر دی چې سزا به ورکړي دوی لره بما په هغه باندې کانو او دوی چې یفترون چې دروغ تړل. وقالو او ویلو به دې مشرکینو ما فی بطون هذه الانعام، هغه چې کم په خېټو د دې زناورو کې دي
خالصة لذکورنا دا به خالص وي زمونږ د نارینو دپاره ومحرم علی ازواجنا او حرام به وي زموږ په ښځو باندې وان یکن میتة او که چېرې دغه سوي په خېټه کې مړ فهم فیه شرکاو بس بیا به دې کې به دواړه شریک وي سړي به دواړه ته خوراک کولی شي سیجزیهم زر دی چې دوی ته به سزا ورکړي شي د دوی وصفهم د دې بیاناتو خبرو انه بشک الله حکیم حکمت والده علیم علم والده قد خسر الذین په تحقیق سره نقصان اوچت کو که هغه خلکو چې چا قتل کړو او وجلیو اولادهم اولاد خپل صفحن په بیوقوفې سره بغیر علم او بغیر د علم او د پوهې وحرموا او حرام کړیو ما هغه رزقهم الله چې الله کم دوی له رزق ورکړیو هغه حرام ګرځولیو افتراء علی الله دروغ تړل په الله باندې قد ضلوا په تحقیق سره دا خلک گمراه شیو وما كانوا مهتدین او نو دوی هدایت منتن کی وقالوا او ویل بدغ مشرکین هذه انعام وحرث دا مخصوص زناور او فصلنا حجر دا منکړی شوی دی لا یطمعها چې هیڅوک به د دینه خوراک نشي کولی الا من نشاء مگر هغه کس چې مونږ وغواړو بزعمهم د خپل باطل خیال مطابق وانعام او بعض چرپایان حرمت حرام کړیو ظهورها شاګانې د هغې چې په هغې باندې به سوالي نه کوله وانعام او بعض مخصوص زناور لا یذکرون اسم الله چې نه به اغسته نامه د الله علیها په هغې باندې افتراء علی الله دروغ تړل په الله باندې سیجزیهم زر دی چې دوی له به سزا ورکړی شي بما کانوا یفترون په هغه چې کم دوی دروغ تړل وقالوا او ویل بدی مشرکین ما فی بطون هذه الانعام هغه چې کم په خېټو د دې زناورو کې دي خالصة لذکورنا دا به خالص وي زمونږ د نارینو دپاره ومحرم علی ازواجنا او حرام به وي زموږ په بیبیانو باندې وان یکن میتة او که چېرې وي دغه بچی یا دغه سیز چې کم په خېټه کې دی میتة مردار او مړ نو فهم فیه شرکاو پس بیا به دې کې به دا دواړه شریکان وي ښځې سړي به دواړه دې نه خوراک کولی شي سیجزیهم او زر چې دوی ته به سزا ورکړی شي وصفهم د دوی د دې بیاناتو انه بشک الله حکیم حکمت والده علیم علم والده قد خسر الذین په تحقیق سره اوچت کړي دي نقصان هغې کسانو قتلو چې وجل به اولادهم اولاد خپل بچي خپل صفحن په بیوقوفې سره بغیر علم بغیر څه د علم او پوهې نه وحرموا او حرام کړیو ما هغه رزقهم الله چې کوم الله دوی له روزي ورکړې وه افتراء علی الله دروغ تړل په الله باندې قد ضلوا په تحقیق سره دا خلک ګمراهو وما كانوا مهتدین او نو دوی هدایت منتن کی